السلام علیکم جوانانو بوډاګانو اشکانو نیټنو زلمیانو یوه کتاب ورته وایي راځه زه له تا سره یم په بل څه کې راځه زه له تا سره یم په بل څه کې ته د بل چا یارانه محفل څه کې لسه شل به لګوو چې وخت تېري کړو جا دغه 50 مو ډېرې دي سل څه کې لسه شل به لګوو چې ګزاره کړو جا دغه 50 مو ډېرې دي سل څه کې او واړه ورځ به خوشبويي درڅخه خیزي واړه ورځ به خوشبويي درڅخه خیزي زه اتر در لګوم په ګل څه کې ها مال چې اشنا دې پکې نه وي پریشانه چیرې لاړ څه پرېږده وایه ګومل څه کې هر یو یار د د یارۍ په سترګې ګورم هر یو یار د د یارۍ په سترګې ګورم مل ته هم د ملګرۍ په سترګې ګورم زه له خپلې سادګۍ او صادقۍ نه هر سړي ته د ورورۍ په سترګې ګورم وایم کندې مې رشکه ورته سپېشل کي وایم کندې مې رشکه ورته سپېشل کي غوټې غوا ته د سیرلۍ په سترګې ګورم غوټې غوا وایم کندې مې رشکه ورته سپېشل کي غوټې غوا ته د سیرلۍ په سترګې ګورم او لیونی سومه کچره باندې وسوه لیونی سومه کچره باندې وسوه چې رشکې ته د لارۍ په سترګې ګورم اما له رشکې سره مې داسې خوی خراب سوی له رشکې سره مې داسې خوی خراب سوی هرې ښځې ته سپارلۍ په سترګې ګورم مال زه رفي پریشان داسې لیونی یم کریلې ته دې تورۍ په سترګې ګورم همیشه خپل رضا ستا په رضا کړمه ستا کرم له تا نه غواړم چې دعا کړمه خپلې اوښکې سسومه ورته ناست یمه دا تمامه شپه په دې حال کې سبا کړمه ما چې کومه ښکلې ته پام شي ته مې یاد شي تا کار سوزل خپل ځانه جدا کړمه جدائی میں دومره زورا د زړګي کم کړو چې په ژوند د خپل ژوند بې پروا کړم ما خو نو په چا بل پورې خندلې یار ولې دې د خلکو د خندا کړمه دومره خیال زما رفي پریشان لکه تا چې بلاګانو تا بلا کړم